کیمپ سرانانو اوسېدونکی یم او د نوي کیمپ سرانانو د یو استازي په توګه باندې ستاسې راتګ ته ښه راغلاست وایو او زموږ دلته 50,000 څه کم زیات آبادي ده 15,000 فامیلۍ یو او دلته موږ افغان کډوال یو دغه افغان کډوال چې کوم په سرانانو کې موږ اوسېږي هغه د یو لوړ ستونزې سره لاس او ګرېوان دي چې هغه زموږ په توسط نه حلېږي هغه موږ ادارو ته ضرورت لرو خصوصا مسلم هیډ ته ضرورت لرو چې زموږ سره کومک وکړي هغه دلته موږ د روغتیا دپاره یا د صحت دپاره کوم مرکز نه لرو نه دلته کوم طبي دوایانې یا کوم شی شته د هغه دپاره پوس ولې ضرورت لرو چې دلته موږ ته د صحت دپاره یو مراکز برابر سي او دویمه خبره دا ده چې موږ د څښلو اوبه نه لرو صافې اوبه نه لرو خپل په مټ باندې موږ برمه چلوو خو هغه زموږ ګرده کیمپ ته کفایت نه راکوي موږ د اوبو برمې ته ضرورت لرو چې دلته زموږ په کیمپ کې دننه راته وویل سي او درېیمه خبره د تعلیم یا ایجوکیشن په اړوند باندې موږ ته د 9 ټولګۍ څخه تر 12 ټولګۍ پورې د کتابو ضرورت دی چې هغه غوښتنه یې کوو او بله خبره دا ده چې زموږ په دغه کیمپ کې موږ د امبولانس نه لرو د امبولانس ضرورت لرو او دارنګه روډ نه لرو د روډ چې مو دی هغه کچه دی بیا خصوصا د ژمي په موسم کې په هلته چې کوم وخت کې بارانونه وسي هغه بیا موټر تګ راتګ نسي کولی او دغه رنګه ګلیانې چې مو دي هغه ټولې کچه دي که د دې دپاره کومک راسره وسي یا زموږ په کورو کې چې کوم بیت الخلا ورته وایي یا تشنابونه یا واشروم یا لیټرین ورته وایي د دې سخت ضرورت دی که چیرې موږ ته دغه واشرومونه یا لیټرینونه په هر فامیلۍ دپاره جوړ سي دا به موږ د مسلم هیډ څخه ډېر زیات منندوی واوسېږو او یو په روژې په میاشت کې دا خلک غریبکاره دي زموږ خلک یا په بټۍ کې خښته وي یا په کراچۍ پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولوي که چیرې د روژې په موسم کې موږ ته یو پیکیج ولګول سي د هر فامیلۍ پر سر باندې پوس ولې خوراکي توکي ورکړل سي دا به ډېره غټه خوشخبري وي زموږ د خلکو دپاره او د هغه رنګه پوس ولې زموږ چې کوم په کیمپ کې زموږ د کونډو یتیمانو سره لاسنیوی وسي پوس ولې دا به ډېره غټ کار وي دلته ځکه زیات ماشومان چې دي هغه بې سرپرسته ماشومان دي چې په بټیو کې کار کوي د تعلیمه څخه پاته دي نو زموږ ستاسې څخه د یو مسلمان په حیث باندې د یو انسان په حیث باندې دا غوښتنه ده چې زموږ سره په دې شیانو کې مدد وکړي مننه